ایوی خور سوال کړی دی چې زما خاوند مال هره میاشت پیسې راکوي، هغه اکثر وي د کور نه بهري ماله پیسې راکوي یا رالیږي ماله. لکه اکثر زمونږ وروڼه چې کوم مسافر وي نو هغوی کور ته پیسې لیږي، پیسې رالیږي چې دا د خوراک څښاک دي، او بعض لږې نورې ورسره رالیږي چې په دې باندې ته ځان له که ستا څه خاص ضرورت یې هغه پرې واله، یا که د کور څه سامان لګي، څه مشینان لګي، څه بل څه لګي هغه پرې واله. او ما د دې خاوند نه تپوس هم کړی دی چې زه دا کومه حصه چې ته رالیږي دې لپاره چې د کور څه سامان لګي یا ستا څه لګي، په دې کې زه څه نه څه پیسې صدقه کوم، نو هغه ماته وایي چې هېڅ خبره نه صدقه کوئ. سوال دا دی چې دا کار زما دپاره جایز دی او که نه، چې زه دغه پیسو کې صدقه ورکوم د بعضو خپلوانو د طرف نه چې هغه مړه دي، کیدای شي پلار یادوي یا به مور یادوي، څوک به یادوي، خو خاوند ته صفا نشم ویلی، ځکه چې حیا راته راځي چې زه ورته وایم چې دغه پلاني د طرف نه ورکوم یا د پلاني، صرف ورته دا وایم چې صدقه کوم، نو هغه وایي څه خبره نه ده. نو سوال اوس دا دی چې دا کار جایز دی او که نه، او دویم دا چې دا کم مال چې دی رالیږي کور ته، مال یې چې راکوي دا د هغه د طرف نه زما دپاره هبه به شمارلی کېږي، زما په ملکیت کې شو که نه زما مال دی که نه د هغه دی. نو جواب د دې مسلې هغه دا دی، دا مال چې د خاوند رالیږي او ښځې له یې ورکوي دا په حقیقت کې د دې سړي مال دی او د هغه په ملکیت کې پاتې دی. نو بیا دې ښځې له ولې ورکو؟ دې ښځې له یې داسې ورکو چې دی یو قسمه وکیله کړه چې ته زما د طرف نه څه وکړه، خرچه وکړه، ځکه چې ستا خرچه په ما لازم ده، د بچو خرچه په ما لازم ده، نو چې دا هر څه په ما لازم دی او زه لرې یم، نو ته وکیله شوې، ته دا مال ولګوه، نو دا مال اوس د دې خاوند دی که د ښځې دی؟ وکیل پرېږده، وکیل خو هغه کړه، خو دا مال په حقیقت کې د چا دی؟ د خاوند دی، د ښځې خو نه دی که. نو چې د ښځې نه دی او د سړي دی، بیا دلته دې نصیحت ته وګېښوده پکار دي. هر هغه ښځه چې د خاوند مال ورسره وي، خرچې دپاره یې لاریږي، کور کې سامان دی، میلمنو دپاره، بیماري، هر څه دپاره، د دې مال حفاظت کول دا به دې ښځه باندې لازم دي، دا به د دې مال حفاظت کوي او دومره به ترې لګوي څومره چې د کور ضرورت وي، څومره چې د بچو ضرورت وي، په ځان لګوي هغه څه ځان له واري چې کوم ته دې ضرورت وي، فالتو کارونه نه. او که چېرته صدقه ترې کوي نو د هغه وخته پورې نشي کولی چې څو پورې د خاوند نه اجازت نه اخیستل کېږي چې مال د هغه دی. الا علما وایي که دومره صدقه کوي چې اجازت ته پکې ضرورت نه وي عرف کې، نو هغه هېڅ خبره نه، لکه اخو دې دپاره رالیږلي دي په مېلمنو یې ولګوه په بارک الله فیک. سوالګر راغی ور وټکو 5 روپۍ ورکړه، 10 روپۍ ورکړه، دا اوس دې صدقې دي چې په دې عرف کې په دې باندې خاوند سره اعتراض نه کوي، چې لوی مبلغ رالی ورکې نو بیا د خاوند اجازت ته ضرورت دی. نو دا ښځه وایي چې ما له خاوند اجازت راکړی دی، نو که اجازت یې درکړی نو ته صدقه کولی شي، هېڅ خبره نه ده. او دې کې دا شرط هم لازم نه دی په صدقه کې چې دې خاوند ته دې دا پته وي چې دی د چا د طرف نه ورکوي. تعلیم دې مسلې ته ځکه دا خور وایي چې زه د خپلو خپلوانو طرف نه ورکوم، خپلوان به څوک وي، یا پلار دی یا به مور یا به ورور چې د مړ وي هغوی طرف، نو لازم نه دی چې هغه ته به دا پته وي چې د چا طرف نه ورکوي، چې هغه اجازت درکړو بس دا خبره څه شوه، ختمه شو، بس هسې خبره ذهن ته راغله چې دا دا پیسې د خپل طرف نه صدقه کړي یا د خاوند د طرف نه، دا به غورې که د خپلوانو طرف نه، چې د خپل طرف نه صدقه کړي غوره. موږ دا نه وایو چې دغه کار ناروا دی، د غوروالي خبره کوو، د خاوند د طرف نه دې ورکړي، او هغوی دپاره دې څه غواړي؟ دعاګانې دې غواړي، الله ته دې لاس اوچت کړي چې الله ویې بخښي. اگر که دغه کارون جایز دی، والله اعلم.